السلام علیکم قدرمنو ملګرو. دا یو منلی حقیقت دی چې هیڅ یو انسان د ګناه نه خالی نه دی او غلطیانې د هر انسان نه کیږي چې ځینې داسې غلطیانې وي چې د هغې په وجه باندې کور کې غربت، بې اتفاقي، د رزق تنګي، پریشانی او نور مسایل پیدا کیږي. ویډیو په نیمایي کې مه پرېږدئ، تر اخره را سره پاتې شئ چې په ټولو معلوماتو باندې صحیح پوه شئ چې د دغه بې اتفاقۍ او د رزق د تنګۍ اصلي جرړه څه ده. خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت در ورسي. قدرمنو، په نن سبا دور کې هر دویم انسان دا شکایت لري چې په کور کې غربت او تنګ دستي ده. اگر که د یو انسان ښه تنخواه، ښه کاروبار هم وي او بیا هم په کور کې برکت نه وي، پریشانی ډیره وي او تنګ دستي هم وي، نو ځینې خلک خو د داسې کارونو د لاسه سود او رشوت او نشهیي مواد خرڅول هم شروع کی او نور هم ورسره ډیر بد کارونه کوي. همدغه ټول معلومات در سره شریکوم. اول دا چې کوم خلک د فقیرانو او مسکینانو سره بد سلوک او بد رویه کوي، نو دغسې خلک هم د غربت، پریشانۍ او مشکلاتو ښکار کیږي. دویم، په هغه کور کې غربت او مشکلات او ټینشنونه، پریشانیانې ډېرې راځي چې د کوم کور خلک مونځ او دس نه کوي او د الله پاک د دې لوی فرض حکم نافرمانی کوي. دریم، هغه کور کې غربت، پریشانی او مشکلات ډیر وي چرته چې اولادونه د مور پلار قدر عزت نه کوي. مور پلار ته ستغې سپورې وایي او مور پلار هم چې بوډاګان وي نو د خپلو بچو د قار د لاسه هغوی ته خبره نشي کولی. نو دغسې کور کې هم ضرور بې برکتي او پریشانی راځي ځکه چې د مشرانو قدر عزت پکې ورک شي. څلورم دا چې د کوم کور ښځې چې بازارونو ته وځي او پردو سړو سره ښه ګپونه لګوي، د نامحرمې ښځې او سړي ترمنځ دریم شیطان وي او دا الله پاک ته یو ناخوښ عمل دی چې پردی ښځه پردي سړي سره ګپونه لګوي. داسې ښځې چې کله هم کور ته راځي نو بې برکتي ځان سره خپل کور ته راوړي. پنځم، هغه ښځې چې سرتور سر په کور کې ګرځي راګرځي او سرتور سر اوړه اغږي، دغسې نور کارونه هم کوي. نو قدرمنو، دغسې کور کې هم تنګدستي او غریبي راځي. قدرمنو، دا هغه 5 کارونه چې که یو څوک یې کوي نو په کور کې ورسره غربت، پریشانی او بې اتفاقي راځي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. دا ویډیو در سره لایک کړئ او په آینده کې زموږ د راتلونکو معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وهئ. تر بیا د لوی الله په امان.